बीबी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमीर गुला ډیر لیټ نشوي؟ बीबी څه خبره ده؟ کینا. زما خوړ دماغ کار نه کوي چې دا څه کیسه ده؟ نه بیبي تاسو له خو څه پکار نه دي. ما تا ته ویلي دي نه دي چې دلته به هېڅوک نه راځي. ما څه نام منې کړې ده او تا ته مې ویم چې ماله بیا به دلته څوک مه رالېږه. ځه ځه. बीबी څه خاص خبره معلومیږي؟ سمیر ګله سهار د یو نامعلومه بنده ټلیفون راغلی و. هغه صرف ما سره خبرې کول غوښتل. څه وي؟ ما سره ملاقات کول غواړي. ملاقات؟ مطلب یې څه دی؟ په مطلب یې زه هم پوه نه شوم خو دومره راته پته ولګېده چې دې بنده سره زموږ څه خاص کیسه ده. نو تاسو ورته څه ووایې؟ اوس په درنګ ساعت له ټلیفون کوي. تا سره سلا کوم چې څه ورته ووایم. ملاقات پکار دی. زما هم دغه خیال دی خو زمیر ګله زما خبره یاده ساته د دې خبرې نه درنه بل هېڅوک خبر نشي. बीबी چې څنګه ستاسو حکم وي؟ زما یو شک را پیدا شوی دی چې هلو زه خبرې کوم. زه تا نه دا تپوس نه کوم چې ته څوک یې. صرف دا راته وایه چې ته به کله راځې. زه تا له پوره یقین در کوم چې په دې ملاقات کې به بل هېڅوک نه صرف د یو بنده اجازت به راکې. زما ناظر زما ډېر خاص بنده دی. ښه نو بیا کله راځي؟ زما یو زړه بنګله ده په ګلي باغ مشهوره ده. ها تا ته معلومه ده؟ ټیک ده زه او زمیر ګل به په ګلي باغ کې ستا انتظار کوو. وعلیکم سلام. زمیر ګله دا زموږ د واقعاتو سره نږدې سړی معلومیږي. ګلي باغ هم ورته معلوم دی. سیم په شک کې واچولم. زه تیاری کوم ته زما انتظار کوه. ښه دی. سمیر ګله ډېره موده پس دې ځای ته رالم. د ګلي باغ هم یوړو. बीबी تاسو دننه ځئ زه دغه بنده انتظار کوم.
ګلي باغ دی چې زما ډولۍ ورته راغلې وه دلته به د کمال شاه پلار د دهقانانو د مقدمو فیصلې کولې نو زه هم نن د یوې فیصلې له راغلی یم بیبي او مېلمه راغلی مېلمه راولېږه السلام علیکم بیبي ځوانه تا سره داسې څه راز دی چې قیمت یې غواړي وایه څه قیمت دی ستا د راز بیبي ستاسو اندازه صحیح ده چې ما سره یو راز دی خو قیمت یې نه غواړم قیمت یې نه غواړي نو بیا څه غواړي وایه کښېنه شکریه بیبي اوس وایه څه ویل غواړي دا والی بیبي ستاسو امانت دا ستاسو د دې لوی جاګیر وارث مشال دا د جمال شاه زوی دی جی بیبي نن سبا نازو چرته ده د مشال خبرې له راغلم بیبي خو نازو د جمال شاه په نکاح کې ده زه تاسو سره د مشال فیصلې له راغلی یم ستاسو خپل وارث په کار دی بیبي خو زما صرف مشال پکار دی نازو ته دوباره جمال شاه ښځه نه وایي زما هم دا مقصد و بیبي زه به تاسو له مشال راولم خو په یو شرط وایه څومره دولت غواړي وایه نه بیبي دولت نه غواړم بیبي نازو بیبي نازو له طلاق زه به ستاسو امانت تاسو له درکم بیبي خیر دی بیبي زه به مشال اول تاسو له درکم خو تاسو ما ته خپله فیصله وراوړئ مشال به کله راولي بیبي تاسو ما ته خپله فیصله ونه وی زه به جمال شاه سره خبره وکړم هغه به نازو له طلاق ورکړي زه به ستاسو کار بیبي ډېر زر وکړم د الله په امان بیبي سلام علیکم خبره اوره جی بیبي ستا نوم څه دی زما جی صدرګل نوم دی خلک راته صدرې وایي جی صدریه دا خبره به ستا او زما وي چې بل هېڅوک ته نه خبر نشي چې څنګه ستاسو حکم وي بیبي سلام علیکم مشاله زه تا ته خبر وکم نو ته ولې نه منې مورې زه اوس د هره خبره منم دروغ وایې مورې ته دروغ مه کوه ته کله چې زه تا نه پوښتنه وکړم چې زما پلار چېرته دی کله ته څه وې کله څه خو مورې ته ما ته رښتیا رښتیا وایه ګینې خو دې بابا ته نن ناراضه شي مورې ته جاړې څه زه جاړم نه دا خو مورې دا دروغ ته وایې که زه
ها زه تا ته اوس یو بله خبره کوم خو واده را سره وکړه چې دا به منې واده صدرې ډېر خراب سړی دی دا خواله مه ورځه ښه خو مور هغه خو مال هر شی راوړي د هغه د لاسه یې سم مه اخله ښه زما نو څه ګټه خو دي چې ته ورپسې دا خبرې کوي یم ستا د خوشحالي خان نه اوس هم ښه دي یم ته خو په ډک میدان یې پرېښودې غلی شه مرغلرې خدای ته وګوره غلی شه بله غلی شم یم په تا خو جمال شاه هم شرمېږي یم که ته ښځه وي نو خاوند ته پرېښودې څه وځه ها وځه مورې دا جمال شاه څوک دی نو کوه مشاله دسته پوسونه یا لکه شادیه دا پیسې خو کمې دي په تان کې خو یې جوړه شوه دا تان کم و دادا تان کمو شل ځله مې درته ویلي دي چې ګز راکاږه زما په مال باندې ایمانداري کې ما ته راکړه ما ته وګوره داسې ګز به راولي دلته به راکشه ګوته پې کېدي او داسې به را خوله مه چینګوه بیا در باندې ګاک پوهېږي ښه دادا ها پوه شو پوه شوم ویم په دې کور کې زما رو پسې خبرې کېږي زما په رو باندې الزام ولګئ دا څه چلو شو اسمان دې په سر راخیشتی دی ما ته ووایه دا څوک دی چې ستا رور پسې بد رد ووایي ته په خپله د ځان د جواب نه نو زما رو پسې وګټې یا خدایا دا څه چلو شو څه چل دی ما خو پوهې کوي که نه نازو لګیا وه مشال ته وی چې صدرې خراب سړی دی تاسو دواړه جګړې کوئ هلکه شادیه دا ناوې د بوزه زه به نازو په خپله پوهې کړم ډېره ښه ده ملګري ځه ځه ورځه زه به نازو پوهې کړم ځئ څه شر مو جوړ کړی سړیه राजा दरवाजा बंद कर दलता वहां से रखीना कमाल शाह जी नन یو ځل بیا موږ مور زوی دواړه یو سړه خبره کوو تا ته نازو یاد شي زما د زوی پخلی و غلطه فیصله وه چې ما کړې وه او ما ستا غلطه فیصله په دې منلې وه چې ما خپل نوسی نشو خفې خو اوس یوه نوې کیسه راوتې ده نوې کیسه دا وګوره دا ماشوم دا زما د لوی جاګیر وارث او ستا نوسی مشال دی زما نوسی دا تصویر دلته څنګه او زما نوسی مشال چېرته دی نږدې هم دی او لرې م دې کور ته د مشال د راتلو دپاره چا یو شرط ایښی دی زه هر څه له تیار یم چې څومره دولت غواړي زه به ورکړم خو ما ته د خپل نوسی مشال راکړي رو خبره کوه دا خبره زه نه بل څوک وانه وري بیبي زه مشال په هر قیمت هسې لوی غواړم قیمت نه غواړي په بدل کې د نازو طلاق غواړي طلاق ته به جمال شاه په دې خبره رضا کې چې نازو له طلاق ورکړي زما په خیال جمال شاه به دا ومني